خلک چې ډوډۍ ته کښېني نو لږه کلمه ووایي الله بېخونه باتش کریم ګونه په بله واړوله خو مړېدن هم نشته ولې چې بې کلمې ناست یې مورې غلې کښېنه چې ښځې کاسې لکه د سارو وسټلې نو اوس کلمه وې دا خو خلک ړومبي نه ووایي ما شکر دې ویلې وه زه مړه شومه خو تاسو نه مړېږئ زه خو تاسو سره هسې چوکه چوکه کومه په سهار کې ستا خبرې په ډوډۍ کې ستا خبرې یو ټایم هم پرېږدم داسې م که نو دا زه ته نصیحت کومه زه وینار ته نه کومه خو تاسو پوهېږئ نه د دې نصیحت هم مور یو ټیم وي که نه تا د دې نصیحت نه په ایمان په ژمي کې چې جوړه کړې ده بس ډنګ او ډنګ او دا کوئ لږ خدای ته وګوره لږ خو موږ هم پرېږده په سپلاره که نه نو څنګه دې پرېږدم ته وګوره ما دغه اونګلې خلاص کړو ماښام به بیا ځار خوري چې تا کاسې داسې ور واړولې هغه ټول اونګلي ته وګټل دونه دې راوړي دي کې به ماښام ته موږ ته څه پاتې شي ماښام ته پکې ډېر څه پاتې شي خو خو بیا هغه سړی خور ټوله کاته په سر راواړې ورشه لږې اوبه راوړه مړې لږ ثواب به دې ګټلی وې ته تېری راغلی ځان نه دې د جانغم ښځه جوړه کړې دا دې وکړل او پلار دې وکړ او ډینګ دې وکړو اوس به مور تاسو له اوبه رالي نو څوک به یې رالي دې کې ثواب نه دی ثواب پکې دی خو چې زه به اوس تا له اوبه رالم پر دې زړو هډوکو زما ځان له ټول وجود دردونه کوي جمعې دی تا به راوښتې وي د اوبو به مشر کس ته وې دې کې ثواب ډېر دی دا اوبه راواله پاته لږ اوبه راواله مشر روډ دی ګیلاس یو سهاري شاه بسیط ایمان درته وایم مور یو خبره درته کوم چې دې کور کې ښځه نه وي که نه په ایمان د هلکانو اصل کې جوړ شي ښځې بي پکې نه لګي او تاسو نه دي په کار خبره دې سمه ده وګوره که نه میراجان دقسې ناست دی هغه ښځه یې مړه شوه هغه زامن یې هم دقسې دي وګوره ستاسو په دې کور کې زه ناست یم نو کور هم آباد دی لکه تا اوس میراجان تړولی دی چې تا اوس مونږ په دې عمر واده کړو میراجان لري ورکړو نه ستا د دې خبرې مطلب څه باید اوس مې په دې شرمونو شرمې ثنا بچیا دا خو هغه چې هم پخه نه کړه تا ویل چې کېنه چې پخو بابا پی نشته دی زما سمه یخني کېږي نو پی به دغه ګاونډیانو نه هم راوړه اخیسته خو مې پی ټیکه کړي دي چې نیم نیم سیر پی به در کومه نو زه یې ترې وړم الالام تللی دی پرون چې تللی دی نو څه پور نه دی راغلی هغه شپه م بار کړې وه ښه لالا خو د ځان شرمولی دی هغه خو پرېږده چې دوپران سه ګرځي را ګرځي په نصیحت باندې دا ونه شو په خبرو دی نه پوهېږي اخر دی به څه کوي بس بابا تاسو ورته نه غوسه کېږي خیر دی وهی مه خو صرف ورته غوسه کېږه ای بچیا زلمي دې وسو نو څنګه زلمو ته ته غوسه شو زلمي بچي ووخه اوس خو دې حالات خو نه دی اوس خو زوی د هلک پلاران وي ستا خبره سي د بابا خو خلک به بیا وي چې مور یې مړه وه او دغې څه یو نه شو ښه نو په نصیحتونو خو ورته ستړی شوم اوس بچي ته نصیحت کوه دغه دیوال ته خبرې دي بابا خپل مستقبل ورنه ښکلی وښایه پوه شو که هغه مې نیو که نه بیا به سبا هغه خفوي نو څه وکړم زه ورله مستقبل څنګه اساس کړم چې په هغې کې صلیت نشته دی په هغې کې سړیتوب نشته دی نو زه به پکې څه وکړم ښه بابا دا خبرې پرېږده دونه خورم چې روړې که نه نو دا به څوک خوري راځئ به مې پرې ډکون کړو که نه نو دې له څوک راولو دلته خو څوک کار نه کوي خو دغه د کونډې زامن دي که په هغې پسې ورغلم او هغې وراله خو خو ځان له خانان دي اوسه نو مزدور راوله بل څوک راوله پیسې د لږ درکوسه هسې خو نه راځي بچی زه هم نشم کولی زه اوس د کار قصب نه پرېوتی یم بچی کمزور یم دا به زه څنګه خوروم اوسه بابا چې ته نه شي کولی که نه چې زوی ته دې پیله نه روزګار خولی وې که نه هغه چې دی چاله اوبه ور نه کړي نو اوس به ټول کار هغه کوو ته به په دې کټ کې ناست وې بچیا بچې د خپلو بازو نه پرېوتلې که نه نوکرانو متل کړی چې د بل په لاس باندې بمبار نه وژني بس دا خو ته یو کار وکړه ما د یو ترخه پیالې چې پخه کړه ستا درځه مې یخني د زړه مې ورته شوې چې ورته که یو پیالې دې پخه کړله ورپاسه تادي پې وکړه ښه او زه دا کونډې زامنو پسې ځمه چې دی ولمه دا غرونه راته هوار کړي ښه زه ته داسې کار وکړه چې لاس هغې به م راولي او مایل پی به م روړې پی کور کې نشو نو پسې پخه کړم نو پی هم ګران دي په 200 روپیو کیلو دي په 200 نه په 2500 او تشې اوبه دي پی چېرته ته ځان خیال ساته بابا خیال کوه کور ته واه کم بختي دومره سوچونه مه کوه دا وګوره ته به وایې چې د کار جامې چا په کټ کې غورځولې زه وایم زه ټپیم خو چې تا ته وګورم که نه پاسم چې ته سره چو ډوډۍ غم راله وکړه لالا زه پرې مو تا سره د خپل چې روټۍ غمدګانې راغله ما ډاکټر له بوځه کم دی خو تا نه خدای بېغمه کړو
څه مې خپل غمونه دي او څه ستا غمونه وې ما رینګه مه کوه ورشه که نه درته مې څه ووایي تا سره غمې شته پاره د خپل کارونو غمې خو تا سره زما غم نشته یا الله چې زما مور پلار دی غشته زه باندې بغشتې تا خدای پاکه زه دې روډ ته پاتې کړم نه نو په تا باندې څه چل دی زما ملیریا ته به تا ته پته نشته چې هر کال په دې شپورز په ما د ملیریا دا ته به راسي دا ته به داسې شونډې خو دې داسې سرې کړي ته به یې اوس د ارشد خان دي د څونه راغلي الله شکر دی چې زما شونډې دولې چې بس تا ته خبرو موقع جوړه شوه ډېرې ښکلې شونډې دي ته به وایې چې داسې به د نادیه ګل شونډې دي ستا غوسې نادیه ګل مخې ته کېږي ما ډاکټر له بوځه زه خو چې حاجي صاحب هم د عمرې نه را روان وي وایم خو دا ډولۍ مه کوه لاړه نو غټ کار به وچي زه هم چې ته ډاکټر د غم دله وکړم عمرې هم نه راغېږي یا الله یا رب العالمین یوه خورم د لرور لاس ته به پاتې کې کینې بیا بې سبا په شان خلي په دې کټ په مړه شم خو دې به مې ډاکټر له بوځه سي لا دې بیا خو باڅه ما کو واده کړو کو نکاح مې کړی او صرف او صرف ستا پلار تر هغه مې ومړومبې دی او مخیری دی ته ما ته د نن تر ورځې پورې هغه دې ایر شوې نو بل به څوک بیا دې رینګه شروع کړو ګوره زه درته وایم یا به دا ښځه ماله کړې وه یا به دې چاله کړې وه نه چاله کوم او نه تاله کوم نو څه به کوې لکه موږ به ټول عمر دقسې لونډان ګرځو هغه ټول عمر به دقسې لونډان ګرځې ښځه برانډ په سترګو وینه ده په سترګو به وینه نو د چا به راوتښتو غلی شه پانسي به دې کوم په خزانو به مې نه دا څه وکړي ښه اوس په ځای پردۍ ښځې به راتښتوي اوس به سمې ته بنګله نه کېنو او به کوم دله زبر یو سپین ګیره شو بل الله به د منګ هم دې ګیره کې سپین دی وګټه نو وساټه نو ګټل سا روزو زارو ځي او 500 روپۍ ډېر راوړې او په هغې کې به دلې اوس ښځه وکړم په هغې کور له اوړه بوړه راوړم خو نه سبزي پرې راوړم خو نه تاسو له کېږم چې تاسو له پوټۍ پیسه مې کړم چې تاسو له ودونه د پټو هم دغه دیاري نو ګوره مورې ما ته غوږ شه زه لاړ چې چېرته ښار ته وځې ما ته غوږ شه مورې چې موږ ښار ته لاړ شو نو ته به بې څه خورې ګوره یو خبره درته ما نه به رالیږئ یو خبر درته کوم ګورې زم ځوان زلمی یم او دا هم ځوان زلمی اخو ما ته پته را لکه که دا خو زلمی دی نو ورکې که زه خو بیا ځوان ولې هغه تا ته اجړا ښکاري تا ته ښځه ښکاري صرف تا ته خپل ځان زلمي ښکاري ګورې یو خو ته ګورې په هره خبره کې رادانګې په ایمان که مور مې نه وی که نه نو دا خوله مې دله ماتوله ګوره زه خو درته دا وایم چې په تا باندې دا فرض دي چې موږ د واده وکړي ما ته پته ده ما ته د خپلو ټولو فرضو پته ده ما ته ته مه وایه تاسو په شان زامن له څوک نه کوي خدای دې بیخ د پتې وباسي نو زه خو ویمه چې پته راته ځان دي نه یاره خو مړ ته اوس موږ له کې که نه دا ښځه که نه اوس ما نه پته دي واده نه وړ اخ واده خو واده اخ واده خو واده الله دې بیخ وباسه چې دا تاله را خوږونه څوک ډکوي چې واده ټیک ده بس ماله خو خلک غوږونه ډکوي که نه تا خو زمونږ پلار وخوړو پرېږده الله دې هغه پلار ما نو خوړلې هغه په خپله ټي بي بیمار و څوک و پلار دی هغه د ټي بي بیمار نه و ستا د لاسه ټي بیمار جوړ شو دا څونه چې ته مونږ ته ګورېږي په ایمان دا خو روغ سړی لیونی کوي او هغه خو تا ویل ذهني مو نو ستا دې خبرو خو به د هغه نه لیونی جوړ کړی دا د خدای قول که زما څه کار هغه سره خو به ما ده چې په مینه محبت باندې وخت تېرو ما نه دې مزدوري هم نه کوله پاسه لکه زه چې زو راځه راځه چې ځو مړه چېرته ځې بیخ او بنیاد دې د داسې کور وځي روزانه پکې رینګ او رینګ او ټنګ او دا دې ونه کړل پرېږدې را مړې مورې په ایمان چې څه درته ووایم والله ګناهګارېږم ګنې داسې څه درته ویم وویلې څه به واورېد ما سره انخله ما ته بند مې نه او نه مې څه تربور یوځه دونه خبره درته کومه مورې که نه ما ته خدای نه څه کوې چې دغه نه یو میاشت ټیم در کوم په دې میاشت کې راله لومبی واده وکړه کوېدن مېدنې څه به بیا ګورو کېدن که دې راله وروسته مو کړه په اول ما له واده وکړه ګورې اوس ما له دمکیان راکې کو په دې شوه که نه نو قبر له بوره چې خو واده به رانه وي نه نه واده او واده په شان چې کوي د هغوی دا سرونه دسي ورچې چېرته مزدورۍ وکړئ ځان له چېرته کارونه روزګارونه وګورئ